له دې موقع نه په استفاده سره اول د شمشاد له تلویزیون نه، د شمشاد د تلویزیون له مشر نه او د دې تلویزیون له دې ټیم نه چې دلته راغلي دي او په دې 4-5 ورځو کې ما ولیدل چې دوی په څومره اخلاص او په څومره میړانه او په څومره وطن دوستي د دې ځای د افغانانو د حالاتو نه او د دوی له ژوند نه او له هغو مراسمو نه، د هغو فنکشنونو نه چې د سفارت په مرسته جوړ شوي په ډېر اخلاص دوی فلم واخیست او دا منعکس کوي د افغانستان د ولس لپاره او د ټولې دنیا د کتونکو لپاره. نو دا یو ډېر ستر کار و. واقعا زه د زړه له کومې له دوی نه منندو یم او یوسفزی صاحب خو له ما سره همیشه څنګ کې وي. دومره چې دوی په اخلاص او په میړانه او په محبت باندې کار وکړ او د وطن دوستي تمثیل یې وکړ، ما کله هم نه دي لیدلي. نو هغه د دوی خپل مسلکي په اصطلاح پروفیشنالیزم په خپل ځای کې، خو زه د دوی د وطن پالنې او د دوی د اخلاص منندو یم او د دې لپاره موږ د سفارت لخوا ځینې تقدیرنامې جوړې کړي دي چې زه دلته غواړم چې دا تقدیرنامې د دې مشرانو لخوا د دې ټولو مشرانو په نمایندګي دوی ته وسپارم او خدای دې وکړي چې دوی قبول کړي او په آینده کې دوی ته د لا زیاتو کامیابي او موفقیتونو دعا کوم. اوس به زه دا نزار یوسفزی ده چې زه ورته لومړۍ درجه تقدیرنامه ورکوم او دې ته د مبارکه ډېره مننه. ډېره مهرباني. صبورجان کبیری از جوانای بسیار فعال و نشیط ماست و دمی چند روزی که بسیار واقعا یعنی تانست بسیار به کمال اخلاص کار بکنه. این تقدیرنامه را برایشان اهدا میکنیم. دا د شاغل محمد نسیم پښتون لپاره لومړی درجه تقدیرنامه ده چې هغه په دوبۍ کې د شمشاد د تلویزیون مشر ده او زه یوسفزي صاحب ته ورکوم چې هغه ته یې وسپاري. بالکل ډېره مننه. او په پای کې حاجي صاحب فضل کریم فضل او د شمشاد نړیوال تلویزیون ته یوه خاصه تقدیرنامه ده چې دا د هغه د کارنامو لپاره ده او هغه ته زه یوسفزي صاحب ته سپارم چې هغه ته یې وسپاري. ډېره مننه. د مشاعرې په پای کې زه خپل خوږ او ډېر ګران مشر چې د څو ورځو نه بلکې زمونږ دلته د راتلو سبب هم هغه چې بار بار یې زمونږ ډېره ډاډګیرنه کړې، ډېره مرسته یې زمونږ کړې ده. زه ته مننه کوم او خواست ورته کوم چې نه دا مشاعره واورېده خپل که څه تاثرات یې سرای وي چې د مشاعرې په حواله راته راکنښوي. ډېره مننه شمشاد. واقعا لکه څنګه چې نوم ده همداسې د افغانانو په زړونو کې یو اوچت مقام لري، ډېر لوړ مقام لري او تاسو د غریب قطر ته د هیر شوي قطر ته تاسو دومره توجه وکوله چې زما په خیال باندې به دا په د تاریخ کې اولین تلویزیوني فلم چې راغلی ده او د دې افغانانو د حالاتو نه او د دوی د ژوند نه او د دوی د کارونو نه یو تصویر جوړ کړی. دا ډېر د قدر وړ ده او واقعا هم دغه اعتبار او کریډیټ دا ستاسو لپاره ده او دا د تاسو ته مبارک شي. خو د مشاعرې نه زما یو تاثر دا و چې ما ته یو نوی فکر پیدا شو. ما به پخوا فکر کوو او اورېدلی مې و چې ژبه د افهام او تفهیم یوه وسیله ده، د پوهېدلو او د نه پوهېدلو لپاره یو وسیله ده. لیکن په دې غزلو کې په دې شعرونو کې مې چې کوم پیغام یا پیام ولید نو زما دا باور شو چې ژبه یوازې د افهام او تفهیم وسیله نه بلکې ژبه د یو ثقافت او د یو کلتور د انتقال او د حمل یوه ذریعه ده. یعنې په دې کې ډېر زیات هغه شیان چې هغه په افهام او تفهیم کې نشته، لکه پښتنواله، لکه مثلا هغه دروندوالی چې په دې اشعارو کې و دا د یو قوم یا د یوې ژبې د قوم منعکس کوونکی ده. نو زما په خیال باندې ژبه تر د افهام او تفهیم نه یو څه زیات اهمیت باید ولري. یعنې د یو قوم د پیژندلو، د هغه د کلتور او د فرهنګ او د ثقافت او د تاریخ د پیژندلو یوه ذریعه هم ده. نو په دې اساس که موږ غواړو چې قومونه ژوندي پاتې شي باید ژبه یې ژوندۍ پاتې شي او د دې ژبې د ژوندي ساتلو لپاره
همدا شعر او همدا نثر همدا ادب همدا آرت او دا کوم پروګرامونه چې په دې یوه هفته کې جوړ شوي د اکثره په همدې محور باندې څرخېدل. یعنې په حقیقت کې موږ ثابته کړله چې هنر ادب دا سرحد نه لري، سرحد نه پیژني او دا د ټول انسانانو مشترک میراث ده. موږ چې په موزیم کې کوم آرت ولید، کوم نقشې مو لیدلې، کوم اثر مو لید چې د 1500-2000 کالونو مخکې اثار هم وو او د نن ورځې سره تړل شوي دي او د هغه نه هر چا لیدنه کوله او هر چا لذت اخیست، هر چا ورنه خوند اخیست، که انګریز و، که امریکایي و، که قطری و، که سعودی و. نو د دې نه زما دا تاثر شو چې رښتیا هم چې دا هنر سرحد نه لري، دا د ټولو لپاره ده او د انسان د خدمت لپاره ده. نو د مشاعرې نه زما همدا تاثر و، همدا برداشت مې و چې رښتیا هم نن په دې مشاعره کې د دې قوم په همدې ژبه د شعر په ژبه باندې هغه عنعنات، هغه کلتور، هغه دستور، هغه میړانه، هغه غیرت په دې ټپو کې، په دې شعرونو کې، په دې غزلونو کې راڅرګند شو چې دا باور مې شو چې باید همدغه لاره تقویه شي او د همدې لارې د تقویت لپاره کار وکړي. نو بیا هم په پای کې د دې مشرانو په نمایندګي د شمشاد نه ډیره مننه کوم او په دې وسیله له دې ځایه زه د خپلو مشرانو ډیر منندو یم، د دوی نه ډیره مننه کوم چې په ډیر اخلاص او په ډیر محبت، یعنی کومه مینه چې دې مشرانو ماته راکړې په قطر کې زه کله هم نه هیروم. د دوی دغه درنوالی، د دوی دغه اخلاص، د دوی دغه محبت سره لږه څه کېدای شي له ډیرو نه به زه په سن کې په عمر کې کم یم، په علم کې ورنه کم یم، لیکن دوی کومه پوهه چې ماته راکړې، کوم اخلاص چې راکړی، کوم مینې چې راکړی، دا زه نه هیروم او زه د دوی نه ډېر منندوی یم. نور څه ستاسو وخت نه نیسم، نو همدومره خبرې وې. خبرې سلوتانه بیا هم مننه. خبرې وي خو دا کیک ته پاتې رجی دا به کټ کو په دې شمشاد ټلویزیون نوم لیکلی دی او دا چې صرف ډېر په مینه باندې راوړی دی، نو دا ستاسو به کټ کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد ټلویزیون مینوالو دا وه زموږ د نننۍ ورځې مشاعره چې د ډاکټر صاحب همت په دې درنو خوږو خبرو سره ته ورسېده. د بلې خپرونې در نه زه نزار یوسفزی د قطر دوحې نه اجازت غواړم د کیمرمین مشتاق احمد عادل او صبر کبیري سره په لوی او مهربانه خدای مسپارم د خاد آباد لوی خوشحاله او سوکاله افغانستان په هیله مو په لوی او مهربانه خدای سپارم. د الله پامان.